ما نوم فلکشاد شینواری دی او موږ د غذایي لوکل تنظیم خلک یو، تنظیم نوجوانان قبایل. موږ دا سلسله چې دا تقریبا چې کله نه دا پوله بنده شوې ده، لیار بنده شوې ده، هغه نه خدمت جاری دی. دا ځکه چې دا موږ میلمانه دي، موږ ورونه دي او هر قسم خدمت ته تیار یو. دا موږ چاندې په شکل باندې کړو. موږ سره ډېر خلک مرسته کا او زیاتره مرستو خو موږ ته پته نه لګي ځکه چې اکاونټ په ترو باندې راځي. یې نه 69 څومره پورې پیسې موږ له راځي. خو زیاته مرسته چې دا الحاج تاج محمد صاحب موږ سره کا او موږ ډېر شکرګزار یو ځکه چې د علاقه کې څومره داسې ستونزې راځي په هغه کې خپل کردار دی ادا کوي او دا اوس شکر سیستم روان دی. په دغه کې زیاتره مرسته موږ سره الحاج تاج محمد صاحب کا. موږ دواړو هیوادونو دا پوښتنه کړو ځکه چې دا خلک ډېر په تکلیف کې دي چې دا پوله دغو ته خلاصه کړه، لیار ورته خلاصه کړه ځکه چې دغو ته دغه مخ هم ډېر تکلیف ته ډېر مسافر هغه اړه ایسار دي، هغو ته هم تکلیف دی. یوازې دا خوراکي او دا نه دي چې موږ دغو له ورکوو یا روژه ماته یا پېشمنی، نور تکلیف دی. دا دشته ده، په دشته کې پراته دي، نه اوبو انتظام ورته شته، لمونځ اودس داسې انتظام ورته شته. کومه راغلې چې دا تورخم کې تاوتریخوالی راغلی دی دواړو حکومتو ته منځ کې، موږ ته ډېر زیات په عذاب یو او موږ سره دواړو حکومتو هېڅ مدد او مرسته ونه کړه او موږ دلته 15مه ورځ ده چې ولاړ یو. د دې ځای د مقامي ځوانانو څخه هم مننه، موږ ډېر قدر او عزت یې وکړو او اوس د دواړو ملکو حکومتو نه موږ دا درخواست دی، هیله ده، سوال دی چې مهرباني وکړي چې دا لیاره نوره کوله وکړي. بس د روژې له خو موږ ډېر زیات سامان راخیستی و کورو دپاره، هغه خو لاړه، بس هسې نم روژه تېره شوه، سامانونه دلته پاتې شو. اوس اختر دی، جامې هر څه م راخیستي او هر څه لاریو کړي، بس چې مونږ ور نه شو هغه هم دلته پاتې، اختر هغه هم بېسوره دی. مونږ خو هسې نم الله فضل دی. بس چې ستاسو هیله یې په دې تورخم کې نن یو شی په نظر باندې داسې نه راځي. هغه وجه دا دلته به یو رونق و، دلته به ټولې هغه وې چالو به وې، دلته به مزدوران لګیا وو، دلته به لارۍ وال لګیا وو، دلته به جنسۍ وال لګیا وو. په دغه بارډر باندې یو د پاکستان خلکو روزګار او ژوند نه و، بلکې د دې سره سره د افغانستان زرونه خلک به ورځ راکېوته چې هغه به بیماران وو، دلته به علاج دپاره راتله. روزګاري خلک دې سره شوي دي چې دې پلو دي کا پلو دي. کروڑونه روپۍ ورځې تاوان روان دی چې په دې کې زموږ قومي اډې هم 2 کروڑه روپۍ پورې میاشتې تاوان روان دی. ورسره که تاسو وګورئ دې هغه نه دې بارډر سره تړون کې ډېر زیات کورونو چې هغه نن سبا د ډوډۍ د رقم دغه وجې نه لګي. مونږ دواړو د حکومتونو ته دا اپیل کړو چې روژه م ده او سره پښتانه یو ژبې خلک یو، عالم شینواري، دریم شینواري، او زموږ دا هغه کړو اپیل کړو چې د خلکو د روژې خاطر وکړئ، د خلکو بیمارانو خاطر وکړئ، د خلکو ژوند روزګار خاطر وکړئ او په دې هغه باندې دا بارډر کولاو شي.